ځوانانو سینې دا دي چې کومو سینو کې قرآن. علما وایي اسمان او د ځمکې د پیدایش نه زر کاله مخکې اسمان هم لا پیدا نو، ځمکم لا پیدا نه وه. د اسمان او د ځمکې پیدایش ته زر کاله پاتې چې هغې وخت کې خپل رب العالمین د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت. ځمکه او اسمان پیدایش ته لا زر کاله پاتې وو، دا به زر کاله وروستو پیدا کېږي چې رب العالمین د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت. چې کله ملائکو د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت واورېد نو هغې وخت کې ملائکو وی طوبی لامة، وی خوشخبری ده او زیرې دی هغې امت لره ینزل هذا علیها چې په کم امت په دا قرآن الله نازلی. وی طوبی لامة هغې امت له زیرې دی، هغې امت له خوشحالي ده چې دا به د هغوی کتاب وي او دا به په روح امت باندې نازلیږي. نو دې ټول امت مسلمه ته د اسمان او د ځمکې د پیدایش نه زر کاله مخکې فرشتو مبارکي ورکړې ده. وی طوبی لامة، دې ټول امت ته زیری دی، ټول امت ته خوشحالي ده چې الله به وله دا کلام ورکوي چې الله یې خپله باندې ولوستو. تبرک بالقرآن فإنه کلام الله، برکت حاصل کا په قرآن سره فإنه کلام الله، ځکه چې دا کلام د الله دی. د دې تلاوت الله ډېر مخکې کړی و. یوه خوشخبري او مبارکي ټول امت له ورکړله ملایکو، دا امت له پیدا هم نه و. ای د قرآن حافظانو، ځمکه او اسمان لا پیدا نه و چې ملایکو یوه مبارکي تاسو له درکړه. که تاسو له دا خلق مبارکي درکړي او که نه درکړي، نه دې درکوي. وایي د اسمان او د ځمکې د پیدایش نه زر کاله مخکې ما ته ملایکو مبارکي را کړې ده. وی طوبی لاجواف تحمل هذا، وی مبارکي د هغې سینو لره چې هغه سینې به دا قرآن بار کوي. تحمل هذا چې بار کوي به دغه خېټې او سینې به قرآن بار کوي. هغې وخت کې ووی ملایکو، وی هغې سینو لره مبارکي ده چې کومو سینو کې به قرآن پروتي. تاسو بازار ته روان یې، په دې لارو ګرځئ، تاسو په دې اوبو باندې پیټې اغوستي، چا اوړه اغوستي او چا سوداګانې اغوستي، نو تاسو پیټې بار کړي دي او د قرآن حافظانو قرآن بار کړی دی. تحمل هذا، وی هغې خېټو له او سینو له مبارکي ده. تحمل هذا چې هغې به قرآن حمل کړی وي، ګرځي به او سینو کې به قرآن پروت. وی دې ټولو سینو له مبارکي ده. وی بختور خلق به چې دا کلام به په سینو کې پروتي او مونږ یې لوستلی نشو. ملائک د قرآن تلاوت نشي کولی علاوه د جبریل امین. یو ملکم ملائک قرآن کریم تلاوت نشي، ذکر و اذکار کولی شي خو د قرآن تلاوت نشي کولی. نوې مبارکي ده داسې سینې به راشي چې په هغې سینو کې به دا قرآن پروت. پلاره ته خوشحالېږې نه، ته خوشحالېږې نه پلاره چې بچې دې حامل د قرآن، د بچي سینې ته د قرآن باندې. تاسو به اورېدلي دي علماونه، وی چا چې د قرآن حفظ وکړو نو وی د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړل. دا مو اورېدلي دي که نه؟
وی د نبوت علوم سینې تلاړل ولې دې پیغمبر شو نه څنګه د نبوت علوم د دې سینو تلاړل څنګه دې مطلب دا دی کنه د دې امت نه مخکې چې څومره امتونه راغلي دا یاد ساتئ باغی کې د آسمانی کتاب حافظ نو موجود تورات صرف موسی علیہ السلام ته یادو اے په امتیانو کې چا تورات نه دی یاد کړي په امتیانو کې چا انجیل نه دی یاد کړي په امتیانو کې چا زبور نه دی یاد کړي اے د دې امت پوری د آسمانی کتاب حافظ چې بو هغه به صرف پیغمبر وخه پلاره به پیغمبر روانو خلق وي د تورات اے د انجیل یاد دی دا د آسمانی کتاب حافظ دی د آسمانی کتاب یاد دی دا به صرف پیغمبر ته یادو نن الله ستا پکور کی ستا بچے دا اغی کتاب حافظ کو چې دا به صرف پیغمبرانو ته یادو نن الله ستا بچی ته یاد نو د نبوت علوم بچو پسینو کې محفوظ ځکه دا به صرف پیغمبرانو ته یاد دې حافظانو ته ملائکو خوشخبری ورکړی دا وی توبا خوشخبری دا زیرے دے لے اجوافن اغی خیرتو تا اغی سینو تا تحملو هادا چی دی بحمل کی قرآن اغا دور نن راگے اے دا قرآن حافظانو دا اسمان او دزمکی د پیدائش نظر کا د مخ کی فرشتو تاسو له مبارکی در کړي دا وی دي سینو له مبارکی دا ځوانانو سینې دا دي چې کوم سینو کې قرآن کوم سینو کې قرآن